د افغانستان 19 کلن ځوانان د ترانیشن سریز پایلوبې ته ووتل. د فریهډ یوټیوب چینل خوږو لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ، تمه ده چې روغ او جوړ به واوسئ. خوږو لیدونکو که تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، هیله ده زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د زنګولې نښانو شرنګوئ او آل انتخاب کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر نور وړاندې تاسو ته ضرور رسیږي. د افغانستان 19 کلن ځوانان د ترانیشن سریز پایلوبې ته ووتل. افغانستان 19 کلنو ځوانانو د درې اړخیز سریز په شپږمه لوبه کې سریلانکا 19 کلنه لوبډله په 4 منډو ماتې کړه او پایلوبې ته ووتل چې د اوو لوبغاړو په سوځېدو په پوره 50 اورونو کې 323 منډې وکړې. افغانستان ته لوبډل مشر نومانشاه 119 منډې وکړې، ورسره سهیل خان او هارون خان هم 50 ووهلې. د سریلانکا 19 کلنو ځوانانو خپل ټول لوبغاړي په روسي اور کې په 315 منډو له لاسه ورکړل او د 4 منډو په توپیر افغانستان لوبډلې ته لوبه وبایلله. د دوی لپاره د دریو تیرو سیزونونو د 19 کلنو ځوانانو لوبډل مشر شیهن دانیل 140 منډې ترسره کړې. بشیر احمد چې د افغانستان 19 کلنې لوبډلې لپاره د سریلانکا اووه لوبغاړي وسوځول، د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو.